په کاکتوس خپرونه کې سید اسحاق ګیلاني میلمه و. نو د خپرونې کوربه چې کله ګیلاني نه د ډاکټر نجیب په اړه وپوښتل چې څنګه سړی و، ګیلاني ځواب ورکړ چې زما نږدې ملګری و او ډیر وخت مو یو بل سره والیبال او فوټبال هم کړی دی. ګیلاني زیاته کړه چې ډاکټر نجیب مې تهران کې ولید چې چا ورته هیڅ ارزښت نه ورکاوه. په آخر کې ګیلاني وویل چې یو وخت ډاکټر نجیب د خپل ټیم سره زما خواته راغلی و. کله چې د ټیم خبرې خلاصې شوې نو هغوی یې رخصت کړل او ډاکټر نجیب بل اتاق ته لاړو او خپل لباس یې بدل کړو او راغلو زما پښو ته کېناستو او زما خپو چاپی کولو باندې بوخت شو او ویل چې اوسه پورې زه رئیس جمهور وم او اوس صرف احمدزی یم. نو دا زموږ د نن ورځې جالب خبر. د نورو دغسې جالب خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.